بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محصلینو سلامونه مې ومنئ. راځو د نن ورځې په درس کې د مونونوکلیوتایدونو بیولوژیکي اهمیت وایو. په تېر درس کې موږ داسې په نوکلیوتایدونو باندې خبرې وکړې چې نوکلیوتایدونه د نیوکلیک اسیدونو یا هستوي اسیدونو یا ډي ان اے او آر ان اے ساختماني اجزاوې دي چې په هر نیوکلیک اسید که هغه ډي ان اے مالیکول وي که هغه د آر ان اے مالیکول وي ګڼ شمېر نوکلیوتایدونه لري او همدارنګه دا مو هم ولوستل چې هر نوکلیوتاید درې اجزاوې لري چې پنځه کاربونه قند نایتروجني قلوي او فاسفیټ ګروپ پکې شامل دي. نن راځو د نوکلیوتایدونو په بیولوژیکي اهمیت باندې خبرې کوو. د دې درس موخه او هدف دا دی چې نوکلیوتایدونه یوازې په ډي ان اے او آر ان اے کې شتون نه لري، یعنې موږ تاسې نشو کولی مجموعا یا ټول ټال داسې ووایو چې نوکلیوتایدونه یوازې په نیوکلیک اسیدونو کې دي او بس، بلکې یو شمېر مونونوکلیوتایدونه په انساجو کې په آزاد ډول پرته له دې چې له هستوي اسیدونو سره ونښلول شي شتون لري، خو دوی په خپل وار سره مشخصې او اړینې دندې لري. راځو د دوی مشتقات لومړی له ادنین څخه پیلوو چې ادنین کوم مهم مرکبات چې ادنین یې په جوړښت کې شتون لري او په وجود کې مشخصه بیولوژیکي دنده ترسره کوي. نو لومړی راځو د ادنین مشتقات لولو. د ادنین په مشتقاتو کې مهم مشتق ADP ATP او همدارنګه ATP AMP ده. ADP او ATP دا د لوړې انرژي لرونکي مالیکولونه دي، یعنې دوی په خپل جوړښت کې د لوړې انرژي فاسفیټ رابطې لري یا فاسفو ډای ایسټر بانډونه لري. نو دوی د مشخصو یا مهمو انرژي لرونکو مالیکولونو په حیث باندې په وجود کې استفاده کیږي چې ځینې عملیې په مخ بیایي. همدارنګه ادنین یا ادنوزین مونوفاسفیټ دا په ځینو کو انزایمونو کې هم شتون لري لکه FAD، همدارنګه NAD، NADP یعنې NAD موږ تاسې نیکوتین اماید ادنین ډای نیوکلیوتاید ته وایو. نو دغه کو انزایمونه په وجود کې مشخصې او معینې او مهمې دندې ترسره کوي، مګر د دوی په جوړښت کې بیا هم ادنین یا ادنوزین شتون لري. همدارنګه دویم مشتق د ادنین دغه CAMP یا سایکلیک ادنوزین مونوفاسفیټ. سایکلیک ادنوزین مونوفاسفیټ دا هم یو نوکلیوتاید ده چې له ډي ان اے څخه او همدارنګه له آر ان اے څخه بیرون دنده ترسره کوي. د دوی مهمه وظیفه د ګلایکوجن فاسفوریلیز انزایم فعالول دي، یعنې دوی د دغه انزایم په فعالولو کې اړین رول لري او همدارنګه دغه CAMP یا سایکلیک ادنوزین مونوفاسفیټ دا د یو شمېر انزایمونو د فعالیت په تنظیم کې هم رول لري. همدارنګه دریم مهم مشتق د ادنین دا فعال سلفیټ. فعال سلفیټ په خپله یو مغلق مرکب ده چې په خپل جوړښت کې ادنوزین هم لري او همدارنګه رایبوز فاسفیټ برخه هم لري. د فعال سلفیټ دندې خورا زیاتې دي چې مهمه دنده یې په عضویت کې د ځینو هغو مالیکولونو سنتیز یا جوړول ده چې
هغه په خوړو کې موږ داسې له بهر څخه نه اخلو. همدارنګه بل مهم مشتق د ادنین د فعال میتیونین په نوم یادیږي یا اکټیو میتیونین. فعال میتیونین هم یو مرکب دی چې په خپل جوړښت کې ادنوزین لري او دې ته اس ادینوزایل میتیونین هم ویل کېږي. د دوی دنده میتایلیشن ده، یعنی دغه مرکب یا فعال میتیونین د ژوندیو موجوداتو په بدن کې یا په حجراتو کې یا په انساجو کې میتایل ګروپ په نورو موادو باندې نصبوي. دغه څلور مهم مشتقات په ادنین پورې اړه لري. راځو د ګوانین مشتقات لولو. د ګوانین په مشتقاتو کې لومړنی مهم مشتق جي ډي پي او جي ټي پي ده، یا ګوانوزین ډای فاسفیټ او ګوانوزین ترای فاسفیټ. دغه دوه مالیکولونه دا د انرژي د تولید په عملیه کې یا همدارنګه داسې هم ویلی شي د سیلولر ریسپایریشن په دویمه مرحله کې چې هغه کریب سایکل ده. په کریب سایکل کې پنځم تعامل کتلی کوي یا په مخې بیایي یا په دې تعامل کې مهمه ونډه لري. یعنی کله چې په سیتریک اسید سایکل کې سیتریک اسید سایکل دا بیا تاسې په راتلونکي درسونو کې په مالیکولي بیولوژي کې هم لولئ او همدارنګه په دریم سمستر کې تاسې دغه درس په بیوشیمی کې هم لولئ. یعنی په بیوشیمی کې تاسې ته سیلولر ریسپایریشن راځي. په سیلولر ریسپایریشن کې له کیمیاوي مالیکولونو په ځانګړي ډول ګلوکوز څخه ای ټي پي انرژي لاسته راځي. نو کله چې ای ټي پي انرژي په حجراتو کې تولیدېږي، دا وظیفه تاسې په اول سمستر کې ویلې چې د مایتوکندریا ده. نو د مایتوکندریا په داخل کې کریب سایکل ترسره کېږي. په کریب سایکل کې اسیتایل کوانزایم ای له اوکسالو اسیټیټ سره تعامل کوي او دا یو حلقوي تعاملات ترسره کوي. تقریبا 8 مرحلې یا 8 دانې بېلابېل تعاملات پکې ترسره کېږي. نو د کریب سایکل پنځم تعامل داسې ده چې په هغه کې یو مرکب د سکسینایل کوانزایم ای په نوم دا په سکسینیک اسید باندې بدلیږي او کوانزایم ای ترې جلا کېږي. دغه تعامل کې سکسینایل کوانزایم ای له جي ټي پي سره جي ډي پي سره یا ګوانوزین ډای فاسفیټ سره یو ځای کېږي. له بهر څخه یو ان ارګینیک فاسفیټ اخلي، په نتیجه کې جي ډي پي په جي ټي پي باندې بدلیږي. سکسینایل کوانزایم ای په سکسینیک اسید او کوانزایم ای باندې بدلیږي. او همدارنګه د ګوانین کورنۍ ځینې مشتقات دا د غشایي ریسپټورونو یا د غشایي اخذو په تشکیل کې ونډه لري. بل مهم مرکب یا بل مهم مشتق د ګوانین هغه سایکلیک جي ام پی ده یا سی جي ام پی یا سایکلیک ګوانوزین مونو فاسفیټ. دا مرکب هم په خپله یو نوکلیوتاید چې په خپل جوړښت کې ګوانین لري یا ګوانوزین لري. دغه مرکب د غشا د دویمي مسنجر په توګه د خاصو هورمونونو لپاره کار کوي. یعنی دا دویمی مسنجر ده. مثلا یو مهم هورمون چې دغه مرکب ورته د دویمي پیغام وړونکي په حیث وظیفه ترسره کوي، هغه اټریل نټریوریټیک پیپټاید. اټریل نټریوریټیک پیپټاید یعنی دا په خپله یو هورمون ده. راځو له دې نه وروسته د یوراسیل مشتقات لولو. د یوراسیل مهم مشتقات درې. یو یو ډي پي ګلوکوز ده یا یوریدین ډای فاسفیټ ګلوکوز.
یو ډي پي ګلوکوز دا د ګلایکوجن په سنتیز کې رول لري، یعنی کله چې ګلوکوز په ګلایکوجن باندې ذخیره کیږي یا بدلیږي نو دغه یو ډي پي ګلوکوز یو منځنی مرکب ده چې په نوموړي عملیه کې استفاده کیږي. دویم مهم مشتق یو ډي پي ګلوکورونیک اسید ده. یو ډي پي ګلوکورونیک اسید دا هم د یوراسل یو مهم مشتق ده یا په اصطلاح دا خپله یو نوکلیوتاید ده. دا ماده په موادو باندې د ګلوکورونیک اسید د نښلولو یا نصبولو دنده په غاړه لري. د مثال په ډول موږ تاسې د بیلروبین په نوم باندې ماده لرو، همدارنګه سټیرویدونه لرو، همدارنګه د منټول په نوم باندې مواد لرو. په دغو موادو باندې ګلوکورونیک اسید علاوه کوي. ګلوکورونیک اسید دا د ګلوکوز یو مشتق ده، یعنی که دا یو ډي پي لرې شي او یوازې په ګلوکورونیک اسید کې خبره وکړو، کله چې ګلوکوز اکسیډیشن شي دا په ګلوکورونیک اسید باندې بدلیږي. دریم مهم مشتق د یوراسل یو ډي پي ګلکتوز ده. یو ډي پي ګلکتوز دا یو منځنۍ ماده ده کله چې ګلکتوز په ګلوکوز باندې بدلیږي، یعنی ګلوکوز او ګلکتوز دا یو د بل ایزومیرونه دي. کله چې ګلکتوز په ګلوکوز باندې بدلیږي نو لومړی په یو ډي پي ګلکتوز باندې بدلیږي، له هغه وروسته په ګلوکوز باندې اوړي. نو یو ډي پي ګلکتوز دا د یوراسل یو مشتق ده چې په ګلوکوز باندې د ګلکتوز بدلیدلو عملیه کې منځنی مرکب ده چې تشکیلیږي. همدارنګه راځو د سایتوزین مشتقاتو ته. سایتوزین یو مهم مشتق لري چې هغه په عضویت کې مهمې دندې ترسره کوي. هغه مشتق یې CTP ده یا سایټیډین ټرای فاسفیټ. CTP دا په خپله یو نوکلیوتاید ده، له DNA او RNA څخه بیرون هم په انساجو کې دنده ترسره کوي. د دوی وظیفه دا ده چې CTP د CTP کولین په جوړولو سره د لیسیتیونونو په سنتیز کې ونډه اخلي. همدارنګه سیفالینونه هم کله چې تشکیلیږي نو دغه CTP کولین د دوی لپاره مهمه ماده شمیرل کیږي. نو خلاصه داسې وایو چې CTP دا د CTP کولین په جوړولو سره، یعنی لومړی به دوی په خپل ځان باندې کولین پارت نښلوي، CTP کولین به جوړوي، له هغه وروسته بیا د لیسیتین او سیفالین په سنتیز کې برخه اخلي. لیسیتینونه او سیفالینونه دا فاسفولیپیډونه دي، مهم فاسفولیپیډونه دي چې یعنی کله چې شحم له فاسفیټ ګروپ سره یو ځای شي یا فاسفوریک اسید سره یو ځای شي نو دې ته فاسفولیپیډ ویل کېږي. لیسیتین او سیفالین خپل جوړښت کې ګلیسرول لري، دوه دانې شحمي اسیدونه لري او همدارنګه فاسفیټ ګروپ لري، او له هغه نه علاوه ځینې نورې معاوضې لکه په لیسیتین کې کولین پارت او په سیفالین کې ایتلین ډایامین یا ایتانول امین لري. نو د دغو فاسفولیپیډونو په جوړولو کې CTP مهم رول لري. د موږ تاسې د نن ورځې درس تر همدې ځایه وو. درنو محصلینو، د دې درس خلاص مطلب دا ده چې نوکلیوتایدونه یوازې په DNA او RNA کې شتون نه لري، بلکې له DNA او RNA څخه د باندې په انساجو کې هم ځینې مهم مونونوکلیوتایدونه شتون لري چې یا مکمل خالص وي یعنې ترکیبي وي، نور شیان ورسره ګډ نه وي، او یا نور شیان هم معاوضې ورباندې نصب وي، مګر دوی په عضویت کې
مختلفې او متعددې دندې ترسره کوي. دا و چې موږ تاسې د نن ورځې درس که چېرته تاسو په دې درس کې کومه پوښتنه لرله نو کولی شئ له ما سره یې په شریکې کړئ، په ګوګل کلاس کې هم کولی شئ او همدارنګه له ګوګل کلاس نه علاوه په واټساپ کې هم پوښتنې له ما سره شریکولی